کله چې ته په رښتیا او په حق روانې وي تا سره به هغه الله ملي چې د ټولې دنیا مالک دی. سترګې به دې اوچتې، میدان به ته ګټې، خپلو بچیانو ته به سترګې به دې اوچتې، خپل کور والا ته، خپل فامیل، خپل انډیوالانو دوستانو ته. او کله چې ته منافقت کې دروغ وې الله ته هم خړ سترګې، خپل فامیل، خپل ښځې او خپلو بچیانو ته. کله چې د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک شو په 2015 کال کې، دلته ما دغه لږ دا ویډیو هم در باندې ګورم، نو چې دا خبره پکې رااله چې کله په سعودي عرب حمله وشوه پاکستان به دفاع کوي، او که په پاکستان حمله وشوه نو سعودي عرب به دفاع کوي. نو ما په هغې وخت کې ویډیو در باندې ګورم چې ما ویل چې دا دروغ دي، خندا مې وکړه. خو بیا زما د مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا پښتنو ویډیوګانې ما پسې ډکې کړې چې ته پاکستان ته معلوم نه د سوپر پاور دی، دا د مکې حفاظت به کوي، دا به د سعودي عرب او د اسلام حفاظت کوي. ته ما ته وایې چې اسرائیل ریاست یا امریکا چې ته د اسلام او د مکې حفاظت کولی شي، پاکستان هغه یو شی دی. پاکستان که مطلب کې اسرائیل او امریکا. نو راځئ دا ویډیو هم در باندې ګورم، بیا سره خبرې کوم. خپله ویډیو چې ما په هغې وخت کې ډکه کړې دا تاسې وګورئ. یاره دومره مې خندلي د پاکستان په دا منافقت باندې وایي پاکستان او سعودي عرب چې دی تړون سره وکړو، که چېرته په سعودي عرب باندې حمله کېږي نو پاکستان به یې دفاع کوي. والله توبه خدایه. او که چېرته په پاکستان باندې حمله کېږي نو سعودي عرب به یې دفاع کوي. دا ویډیو ده زما. خدای هم تا دې انصاف درکړي پښتنو او افغانانو، تا دې دومره دماغ کار نه کوي چې دماغ دې کې بوس دي. اوس دا پاکستان آزاد چا کړو؟ دا پاکستان خو اوسه پورې دا د پاکستانیانو ویل چې د امریکې او د اسرائیلو غلام دی. نو نن دا څنګه آزاد شو چې دی دومره غټه معاهده کوي د سعودي عرب سره؟ نو سعودي عرب به بیا څوک ولي؟ سعودي عرب خو اسرائیل او امریکا بیا ولي؟ نو خبره دا ده چې دا جامې مې مغه دي خالي واسکټ مې بل واچو. نو نن ایران په سعودي عرب باندې حمله کړې ده، ټیک ده. اوس پاکستان ایران دی چې اوس زه څه وکړم؟ ځکه سعودي عرب ته وایي چې ما سره خو دې معاهده کړې ده چې په ما حمله کېږي ته به مې دفاع کړې. او نن پاکستان نه د سعودي عرب دفاع کولی شي، نه سعودي عرب د پاکستان دفاع کولی شي. پاکستان صرف د اسرائیل او د امریکې دفاع کولی شي. نو زما خبره چې ده هغه رښتیا شوه که دروغ شوه. او دغه ویډیو تاسې زما په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې کتلی هم شئ، ما سکرینشاټ دلته لګولی و. 2015 کال او نن چې دی 19 تاریخ د مارچ 2016 کال. نو زما خبره رښتیا شوه که ستاسې خبره رښتیا شوي؟ ځکه خو پاکستان باندې زه حیران د خپلو پښتنو ته یم د ښکته وطن 88 کاله دا پاکستان ورته دروغ وایي او دی پې بیا غولېږي، بار بار پې غولېږي. 4 جنګونه کړي دي انډیا سره، 4 بېللي دي. د پاکستان په میډیا کې دا خبرې کېږي، وزیران یې کوي، وزیر دفاع یې کوي، نور یې کوي، حمید میر یې کوي. خو دا زما پښتانه بیا هم راشي پاکستان سوپر پاور دی. پاکستان نشته. پاکستان چې دی دا اسرائیل او امریکا ده، دا ریاست یې ښیم، خو مسلمانان پکې اوسېږي لکه څنګه چې په برطانیا کفري نظام دی مګر مسلمانان پکې اوسېږي. دغه شی دی پاکستان. نو نور دی الله تاسو ته نیکو هدایت وکړي. نو دا زما خبرې رښتیا شوه که دروغ شي نو قضاوت په تاسو